تاسو خبرې کوئ یا به زه خبرې وکړم یو ملګری مې د شاته نه ډېر وایي بل د مخکې نو زما به څه شي یار د خدام سوچ تاسو وکړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم موبایل د چا ډېرېټ کې دی نو بیا خبره نه کارو موبایل درکړه شروع د دې ځای نه کومه د یو سړي ما واورېږي تاسو غلي شئ که نه یار د موبایل داسې کارو جي چې د یو سړي اووه زامن وو نو دې کې به زلزله راغله نو ده د پنځم چت نه یو راکوز او بل راکوز او بل نو چې پنځه یې راکوز کړه زلزله ودرېده نو د هغه شپږم له یو ټک ورکړو خدای دې غر کړې زلزلې په خوند دې پوه نه کړم تاسو د دومره مینې زه خپل په مینه باندې پوه نه کړم زه ډېر زیات خوشحاله یم رښتیا درته وایم زه خو دلته تاسو راغلی یم زړګو او بیا ستاسو د یو ملګري په ما باندې ډېر لوی احسان په دې دی چې تاسو به څومره لرې نه راغلي یئ پیاده راغلي یئ په دې خټو کې راغلي یئ دې دم غره ته راغلي یئ تاسو دې ټولو ملګرو ته وایم چې سوات باجوړ وزیرستان زما دی بیانیه زما بیان زما دی دا وطن زمونږ دی او بیا دا پښتانه د دنیا د ټولو نه پیاوړی ښایسته او دروند قوم دی ځکه خو عزیز لالا وایي کړي د سمې که د غره ښکلي دي ټوله دنیا کې پښتانه ښکلي دي کلي ته راشه مسافر لاليه دلته هوا دلته اوبه ښکلي دي او بیا وایي چې یاره رښتیا را باندې څه وایي دا پسرلي ستا نه په څه ښکلي دي او یاره د بل چا نه پوښتنه وکړه زما بریتونه ستا باڼه ښکلي دي نو یو خو دا خلک ډېر لرې دی بل څه سپیکر هم نشته نو مرۍ به مې وچېږي خو دا یوه مرۍ ستا سره د برج د باندې یا د دې ځای چې څومره ملګري د هغو نه قربان شه زړګو زه هم تاسو راغلی یم اوس زه تاسو سره یوه خبره کوم زما به نن